قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ دم ګړی بیا هم په لرغوني واما کې قرار لرو. لرغوني واما کې زموږ سره دلته په اصطلاح یو قومي مشر هم دی چې د دې سیمې په اړه باندې کافي اندازه او پراخ معلومات لري. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. په خیر راغلاست او بیا هر کله راشئ هر کله راشئ. خیر به سي، ډیره زیاته مننه. نوم مو څه دی کاکا؟ زما نوم محمد میران دی او تخلص مې مقتبس دی. ښه، ډېر ښه. دلته ځینې ملګرو دوستانو ځوانانو موږ ته وویلې چې دغه کاکا د دې سیمې په رابطه باندې ډېر زیات معلومات لري، تاریخي معلومات لري. نو همدا وجه وه چې موږ دلته ستا خواته راغلو. موږ غواړو چې لیدونکي دغه برنامه چې ګوري دا لیدونکو ته لا جالبه شي، چې وی ګوري، یعنی د لیدلو وړ شي. موږ غواړو چې د واما ولسوالۍ اړونده هغه تاریخي ځایونه چې تاسو په اړه باندې معلومات لري دلته به تاسو ماته راکوئ. صحیح ده؟ موږ په دې برخه کې بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو ته هم ښه. په لومړیو کې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، موږ دلته راغلي یو. دلته د شرابو یو ځای دی چې دلته شراب یعنی انګور دلته زبیښل کېدل. نو دغه د شرابو د زبیښلو یا د انګورو د زبیښلو یوه زیرمه ده چې تاسو یې ګورئ. نو په دې اړه به موږ ته کاکا کافي اندازه معلومات راکړي. نو راځو د دې ځای د پس منظر په اړه باندې له دې کاکا څخه پوښتنه کوو. بیا هم کاکا مهرباني که د دې ځای په اړه باندې تاسو موږ ته معلومات دا ځای هغه وخت سره صحیح اصولي پوره ځای و. اوس دا بعضې کنډو کپر چې ګورئ تاسې، کله د لښکرو لخوا، کله دا د مسلمانان ملایانو لخوا چې دا د کفر ځای دی، دا بعضې کنډو کپر چینی. او بیا تاسو ته پته دی په مرور د زمان سره هوا، باران، دا شیان سره هم دا شیان له منځه ځي که نه. دا پوره ځای و. او دلته به داسې وه چې تقریبا دې ځای نه ښکته پورته بړې به وهلې و خلکو. نو 4-5 کسانو دلته ننوت او 20-30 کجاوه به دلته دغه واچوه انګور، او هغه به په هغې باندې ګرځېده، او هغه اوبه به داسې راتورېده دلته خالي هغه نور بلابتر به یې دننه پاتې کېده. بیا دلته د دې نه علاوه 3 ځای نور لرو، د ذخیرې ځای لرو. یو دغه کمر چې تاسو وینئ د دې د پاسه دی، او 2 نور بر دی، هغه هم کېدای شي تاسو ته انشاءالله وښیو. دا د کفر د زمانې نه حتی د دې باغ تاریخي قدامت ته خلک دغه د احجارو بعضې آثارونه چې ګوري، دوره احجار سره تقریبا 3.5 کاله یا 4 کاله تخمینوي. نو ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، تاسو راشئ دغه ځای وګورئ. ډېر یو عجیب ځای دی. دا وګورئ دلته د کاکا د خبرو په تایید باندې په دغه ځایونو کې به یې انګور زبیښل. بیا دغه راځه مهرباني وکړه راځه. دغه ځای په دغه ځای کې به کاکا دغه سوری تاسو ګورئ. له دې ځایه به دغه اوبه تلل لاندې د انګورو. او بلې دلته به خلک چې د انګور چې لغت کړ که نه، هغه خپله اوبه شو، اوبه به داسې تویېدله او نور هغه ولا بتر به یې دلته پاتې کېده. نو تاسو به دې تیږې ته د دې ونې پر مټ باندې خېږئ؟ څوک په مټ په دې باندې خېږي او څوک په کولجي کورې کورده. توبې وغه. ښه، ډېر ښه. اوس به موږ هم در وخېږو. نو ته راځه، نه راځئ موږ ته په دغه لاره باندې خېږي، ته ختلی شي په دغه لارې باندې ختل. ولا دا به ډېره سخته دي. لاس ورکړه عبدالرزاق ته لاس ورکړه. کوم ځای ته پښه کېږدم؟ دغلته لاس ورکړه په خط راځي، لاس راکړه ماته. بیا لاس کې پښې کېده، پښې دلته راوسه. دلته فرین راځه اوس. راځه څوک راځي. قدرمنو لیدونکو، موږ وړاندې تاسو هغه لاندې زیرمه وښودله چې پخواني مشرانو به دغه انګور اخیستل، په هماغه زیرمې کې به یې اچول، بیا به په پښور باندې ګرځېدل. د هغه ځای به یې دغه انګور فلټر کول، د هغه اوبو د انګورو اوبه به یې راخیسته، بیا به راتلل دغه ځای ته به راتلل او په دغه ځای کې به یې زیرمه کول. تاسو دا وګورئ، دغه ځای تقریبا داسې ووایه چې 3.5 کاله وړاندې تاریخ لري او ډېر یو پراخ او اوږدمهاله قدامت د دې ځای دی. دا یعنې داسې یو ځای دی چې د پخوانیو کفارو اړونده و. دلته به هندي راجاګان راتلل، هندي راجاګانو به له دې ځای څخه دا شراب وړل، ځکه د دې ځای شراب ډېر متفاوته او ډېر داسې له تصوره پورته شراب و. نو که په دې اړه باندې له ما سره وغږېږئ چې په دغه ځای کې به څوم کافي اندازه شراب ځایېدل؟ نو
دلته 3 ځایونه دي، 2 نور هم دی او یو دا دی. دا به مکمل جوړ کړو او دلته به سرپوش وو، ښه صحیح خوندي به پروت وو که نه. دا به خپله 2 ورځې یا 2 ورځې تېر شي، په خپله شراب جوړېږي. نو بس هندي راجاګان دلته نه راتله، خو ولې هغوی د یو لارې د بل لارې نه د دې ځای انګور غوښتل چې هلته د هغوی ته ورسېږي. پوه شوې؟ یعنې ډېر باکیفیته انګور ده. ډېر باکیفیته د دې انګور شراب د ټولو د هر قسم شی نه جوړېږي، خو ولې دا ډېر باکیفیته وي. او تاسې که دا وګورئ دغه تیږه ډېره پراخه او ډېره غټه تیږه ده او ډېر یو عجیب ځای دی. تاسې دا وګورئ، ډېر یو بهترینه ځای دی. زما ډېر زیات خوښ شو. اوس خو د شرابو شوق نه لرئ تاسو؟ نه شراب نه، لږ لږ خو به یې لرئ. نه خیر، تاسې بازارونو کې څوک اوسېږئ، تاسې خو به لږ څه نشه کوئ، خو مونږ نه کوو. مونږ بیا قیامت کې کوو دا نشه. او که نه اوس دنیا کې چې څوک نشه وکړي، قیامت کې بیا محروم دی. نو پخوانیو مشرانو ولې دا عقیده نه لرله؟ هغه خو مسلمانان نه وو. هغه ډېر ښه. نو قدرمنو لیدونکو، دا هغه ځای دی چې لاندې به انګور فلټر کړل، د هغه انګورو اوبه به یې راواخیستلې، بیا به وړاندې تاسې ولیدل چې په هغه تیږه باندې موږ وختلو په دومره سختۍ باندې، په ډېرې سختۍ باندې، او له هغه ځای څخه به راغلل. هغه د انګورو اوبه به یې په دغسې دې ځای کې به یې خوندي کړل. دا ځای ځکه خوندي دی چې دلته کوم امراض یا کوم دغه میکروبونه دې ځای ته نه نږدې کېږي. ممکن که نږدې کېدم هغه مې یوازې د باران څاڅکي او بس خلاص. د دې به یې وایي سر پوخ کړو، کابو 2 ورځې 8 ورځې ان تر 12 ورځو پورې به د انګورو اوبه دلته پاتې شول، زیرمه شول. وروسته له هغوی به بیا دې ځای نه ډېر یو باکیفیته شراب جوړول او هغه شراب به یې د خپلو مستیو لپاره کارول. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام یا برنامه ګورئ.